دا جو کې ملګرو چې جوړ روغ خوښ خوشحاله او تر تازه به یاست. نو نن موږ چې سفر لرو کندهار ته، نو تاسو هم دغه ولاګ چې پاک راس وګورئ. دا اوس د میوند ولسوالۍ د ټول پر صحابه دغه کار سره وګورئ. انشاءالله موږ به ټوله دا ښکاره کړو. سم د راسره وه نه جوړېږي. ملګرو دا نومله عمومي سړک دی، هغه څنګ ته چې وینئ هغه دوم فرعي سړک سره روان دی اوس. نو پر هغه کار شروع دی. نو بله دا راسره اوسئ دوستانو. نه بیا هم مبلین نه راشوي روان کړی دی زموږ ټیم نه پس پر وکښي نه بیا هم زم پر پښو ځم. تاسو ته ګورئ دوستانو ماته اوس په لاس راکړئ بوه زه پر پښو بېرته بیا مبلین مو هم بیا الاخره وراچوله. اوس دغه یې پر عمومي سړک باندې روان یو. نه انشاءالله یو څه لاره راته پاته څه نه نښه پوره لاره راته پاته ده. تاسې راسره اوسئ بالا دغه خپل د دغه عمومي سړک ته خوند اخلئ. دغه شنګیاوې جو پیجه دا هم د لوکو فابریکه ده. انشاءالله موږ به د نږدې څخه ورسو او د انجینر صاحب سره مرکه وکړو او معلومات به چین ترلاسه کړو. سلامونه دوستان، خدای دې وکړي چې جوړ و خوښ خوشحاله او تر تازه به یاست. نو دلته موږ راغلي یو چې دغه پروژه چې دغه جریان دی نو دغه به تاسو ته انجینر صاحب چې دی معلومات به درکړي چې دغه څه وخت شروع شوې ده، څومره وخت پرې به جریان ولري. نو به انجینر صاحب معلومات درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رحمت الله همت دی او دغه د ټولګټو چارو وزارت پروژه ده د هلمند د کندهار د باغپول نه شروع بیا د هلمند لښکرګاه دورايي پورې 15 کیلومتره سرعت دی. دا دوه لاټو باندې تقسیم شوی چې یو لاټ یو شرکت ته ورکړی شوی او بل لاټ بل شرکت ته. دا پروژه تقریبا یو کال وخت لري چې اوس یې 6 میاشتې تېرېږي. د 6 میاشتو تېرېدو سره د شرکت ډېره کارونه یعنې خپلو کارو کې تر اوسه بریالی دی او کوم وخت کې چې دوی ته کوم ټارګټ ټاکل شوی تر هغه ټارګټ دوی مخته روان دي. نو انشاءالله د پروژه کې ډېر کارګر هم په کار باندې اخته دي، انجینران دي. تقریبا دلته ورځې په اوسط ډول باندې تر 200-300 پورې نفر کار کوي چې دا اوس په سایت خاص راغلي یاست. دا د اسپالټ پلان ساحه ده. دلته اوس دا پروژه تر ډېره مانټیننس پروژه ده. دلته هغه شروع دي اسپالټ تر ډېره شروع دي. نو دې ځای دلته اسپالټ دیږي. اوس هم تاسو دغه ساحه وینئ جریان د اسپالټ وینئ چې اسپالټ شروع دي. دا روجه کې هم دوی تقریبا 1 کیلومتر پورې اسپالټ یعنې 1 کیلومتر ساحه اسپالټ کوي. انجینر صاحب محترمه که دا راټوله په دغه پروژه کې څو نفره اوس فعلا په کار اخته دي؟ دلته تقریبا ډېر کارګر په کار باندې اخته دي ځکه ولې دا دوه لاټه پروژه ده. په پروژه کې کارګر داسې په اوسط ډول باندې مثلا ورځ کې د ورځې کار کوي یعنې د 200 نه تر
300 پورې کار کوي که ستاسو څوک کارګر ډېر کارګر کم کارېږي وین تر 200 تعداد کم نه دی دلته داسې هغه انجینران هم دلته ډېر انجینران دلته کار تقریبا شرکت د خوا نه چې د 15 نه تر 10 پورې انجینران دلته په دنده باندې بوخت دي نو کار دلته کارګر ډېر دی کار تر اوسه چې کار شروع دی او دلته په دغه پروژه کې څو شرکته شتون لري دلته په دغه پروژه کې شته دا 2 شرکتونه دا پروژه ورته شوې ده چې یو اول لاټ دی د باغپور نه نیولې بیا 40 کیلومترۍ پورې دا یو لاټ دی بیا د 40 کیلومترۍ نه تر 15 کیلومترۍ پورې دا بل لاټ دی دا بل شرکت ته ورته شوې ده چې اوس کارونه روان دي په سوړ ساحو کې اسفالټ روان دي همدارنګه کانکریټ هم روان دي او نور کارونه هم جریان لري نو کار شروع دی تر اوسه او دلته په دغه کار چې تا ول 200 نفر تقریبا اخته دي په کار وای انجینران څو دي انجینران تقریبا یعنی دلته ډېر انجینران په بل لاټ کې جلا انجینران دي دلته په دغه لاټ کې جلا انجینران دي نو دا چې په اوسط ډول ما ته ویلي تاسو چې تقریبا 10 نفر انجینران په کار باندې وو نو د هغه د اداري او مالي او لوجستیکي برخه کې ډېر نفر کار کوي یعنی د 10 نفر انجینران چې د پروژه کار او دغه پروژه به څه وخت پر جریان ولري دا پروژه شروع شوې یو کال وخت لري یوازې د اوس چې شروع دي بینډرې شروع دي اسپالټو کې نو بینډر تقریبا د بینډر لپاره یو کال وخت ورکړی دی هغه یو کال تقریبا اوس 15 میاشتې تېرېږي دوی تقریبا د 15 میاشتو په تېرېدو سره دوی تر اوسه پورې 15 یا نه 15 کیلومتره اسپالټ دوی خلاص کړي ولې جمع او په جمع کې څه رخصتۍ هم پکې راتلې بارانونه هم پکې راتلو د اسپالټ کار په بارانونو کې نه کېږي نو په دا خاطر باندې د دې نه وروسته اوس چې کار جریان لري کار ډېر تیزۍ سره روان دی انشاءالله امید شته چې تر یو کال مخکې دوی د بینډرو هغه ختم شي او د دې نه وروسته بیا د وایرینګو هغه هم شروع دی چې دې باندې بل لیر راځي د وایرینګو هغه لپاره هم انشاءالله دوی هڅه کوي چې وایرینګو کار یې هم شروع کړي مننه ژوندی اوسئ انجینر صاحب چې خپل قیمتي وخت ماته راکړئ مننه ژوندی اوسئ آباد اوسئ مننه تاسو نه هم چې راغلی او موږ سره مرکه وکړه مننه ژوندي اوسئ مننه ژوندی اوسئ آباد اوسئ دغه انجینر صاحب محترم و چې تاسو د دې پروژې په اړه ټول معلومات درکړل نو ژوندي اوسئ آباد اوسئ تاسو هم دغه ولاګ د پاپ را سره وګورئ مننه پر لوی الله مسپارم اخیرا د زمدت بازار ته ورسېدلو دوستانو دا هم د زمدت بازار دی تاسو را سره وګورئ موږ هم د ژړۍ ته راورسېدلو نوی سړک هم دغه د ژړۍ پرې رسېدلی دی دلته کار شروع دی نو دغه موټران چې تاسې وینئ کار اوس هم دلته جریان لري
دا هم د منظرې منطقه ده. دغه منطقه کې اوس همدای موږ روان یو. بالاخره موږ هم کندهار شاته راورسېدلو. دغه تاسې راسره وینئ چې دغه 2 لاسه دی، نو هغه یو لاس دی خراب شوی دی، اوس کار په شروع دی. نو دا اوس موټران چې دا بل لاس ته راوښتي دي، دغه سړک چې دی پراخه کړي. موږ هم دا یو ډنډ چوک ته راورسېدلو، نو ښار ته داخلېږو. د کندهار ښکلا یعنې شهیدانو چوک راسره وګورئ. موږ شهیدانو چوک ته راورسېدلو. انشاءالله زه بیا وروسته عینو مینې ته هغه مې انشاءالله ښکاره کوو. دوستانو موږ هم د عینو مینې ته راورسېدلو، نو تاسو هم د عینو مینې د ښکلا څخه خوند واخلئ.